برېښدو او دا لږ جوړېدو هېڅ کار هم نشته دی. ولې؟ ولې چې بیبي ګل په دې دنیا پاتې نه شوه، په هسپتال کې چا ووژله. دا څه وې؟ زه رښتیا وایم. د بیبي ګل خو څوک دښمن هم نشته دی. دا د هغه ظالم نه بغیر بل څوک نشي کولی. بیبي ګل یې ووژلې ده ځکه چې هغه زما پسې زما پورې راتلو پورې دپاره هغه هر څه کولی شي، هغه هر څه کولی شي. کومه مه کوې، هېڅ کومه مه کوه، ساه شته، خان صاحب شته دی، زه ستا ورور تا سره یم که نه. مانا دي خوبونه تختولي ساحله اوازونه مه کوه ما خله په دې خپلې خولې باندې د بل چا نوم زه د بل چا نوم هېچېرې برداشت کولی نه شم. ته زما د زړه درزا یې نو ستا زما په منځ کې چې څوک هم راغلو د خدای قسم چې زه یې د مرګ ماته پته ده چې زه تا نشم مړه کولی. ستا دا ښکلې ښکلې سترګې لکه دا غوښې زه پر زړه ویشته یم. ښکلې ښکلې شونډې لکه د ګلاب پاڼې. ساحله ولې شبنم؟ ساحله ولې داسې وارخطا شو؟ ته ټیک خو یې که نه؟ زه ټیک ټاک یم. داسې ښکاري چې ډېر خطرناک خوب ولیدی. ساحله زه تا ته څه ویل غواړم، څه داسې خبرې چې ستا دپاره هم ضروري دي او زما دپاره هم. شبنم ته ارام وکړه، د دې خبرو دپاره ډېر وخت ورکړه. خو ساحله خوب مو پرېږده، ویده شه او زه به مړه. السلام عليكم وردار خان. وعلیکم السلام. دا مذکر شاه په درس توفه را لېږلې ده. اچھا
مذکر شاه گجر خو مې ډېر تکړه یار دی هغه ته وایه په دا نشي خلاصېدی چېرې ما ته ښه تازه تازه کوچ راولېږه ښه خان جی د دې جینۍ تصویر دلته څه کوي ولې دا خو زما د معشوقې تصویر د پېژنې او جی خان جی دا جینۍ خو نازکو سره زنده کړي وه کو ته او زه یم هغه نازکو د ګلو نه نازکه نازکو هغه جینۍ چېرته ده د کومې جینۍ خبرې کوې ته زه د کومې جینۍ خبرې تپوس کوم زه د شبنم تپوس کوم کومه شبنم د چا بل چا شبنم نه د خپلې شبنم تپوس کوم چې د چا نه بغیر زه ژوندی نشم پورته کېدلی زردار خان ته ستا د ظلم د لاسه خو زما خور راتښتېدلې وه ښه اوس دې وپېژندلم ګوره زه د شبنم خاطره د انسان قتل هم کولی شم نازکو نازکو چیرته یې نازکو 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 د تا باندې څه وشو دا چیغه مې دا چیغه نازکو نازکو شبنم ته صرف زما یې